د قرآن عظیم شان دغه ټوټې د دې ښکارندویي کوي چې دلته فقط ولسي وګړي بېګناه وګړي او مسلمانانو شتون درلوده چې هیڅ نه وه هیڅ ډول پرتوب یا ملامتیا یې نه درلوده. دلته فقط تاسو د ښځینهو د جامو د نارینهو د جامو د ماشومانو د جامو هغه وروستۍ پاتې ټوټې ګورئ چې تېره شپه د دغو بریدونو په پایله کې وسوځول شوي دي. لا هم دلته هره خوا هر څه لیدل کېږي د یو کوچني ماشوم د سر بالښت د تر اوسه پورې هم دلته دودونه لیدل کېږي. دغه دقیقا هغه سیمه ده کله چې تېره شپه لومړی ځل شاوخوا 10:12 پر دغه کور بم لویږي او دا کور په بشپړه توګه ویجاړېږي. شهیدان پکې وي، ټپیان په بد وضعیت کې د سیمې خلک راټولېږي تر څو پورې دغه خلک وژغوري. دویم ځل یې ډېر جنایتکاره عمل ترسره کېږي او پر دوی بیا هم بام لویږي. تر اوسه پورې هم دلته هغه څه چې د توشکو هغه پختې دي د بالښتونو هغه پختې چې تر اوسه هم له ده څخه دود اوچتېږي. هر طرف ته دلته چې انسان ګوري ورانی دی، هر طرف ته هر څه ویجاړ شوي دي او د تیږې زه ورته په ژړا باندې راځي. هغه څه چې د دغه بیلګې نن په پکتیکا ولایت او په کونړ کې هم شته، هلته هم د ولسي وګړو کورونه په نښه شوي دي. د سیمې خلک وایي چې دغه کس بلکل یو ملکي کس و او خپل عادي ژوند چلاوه چې تېره شپه یې کور بمبار شو.